بیبیانو سره بخول ژوند تیروي الله د بیبیانو په باره کې سفارش د دواړو جهانو سردار صحابه کرامو ته فرمایل وی دا بیبیانی چې دي دا د ذل ایسر نه پیدا دي پختای نه د ګسی پختای نه دا بیبیانی چې دي زنانه دا د پختای نه پیدا دي او پختای چې دا کګي نو کو کم سړی پختای نیغي نو نیغه بینه کی خما تبای کی نو پسند چې پختای نه نیغيږي نو دسی خزم مکمل نه نیغيږي که مکمل نیغوی نو دا پختای په نیغولو سره ماتی نو مات تبای کوي خو نیغه بینه کوي د دوالو جهانو سردارو فرمایل فائدت اخلی او سن سکوواله بکی بیا وی تاسو ته وصیت کوم حکم کوم چې د بیبیانو سره خصو بیبیانو سره خپل ژوند تیروي خپل روابط ور سره ساتي بیبیانو سره کور کې خیسته ژوند تیروي د دوالو جهانو سردار بارک راضي لکه د کور په ژوند کې یو اهم خبره مونږ تاسو ته دادا چې مونږ په خوراک کې عیبونه او نقصانونه درو واسو دوالو جهاد سردار بارک راضي ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه درش په تکال ژوند کې چرته په ډوډۍ کې عیب نه وایست دین دی بیان ډیر تنګي دي کوم کې دا خرم او دا نه خرم دا دسی دی او دا دسی دی دې کې مالګه کم ده او دې کې مالګه سیوا دا درش په تکال ژوند د څومره موده ده ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط طول زندګۍ کې چرته په خوراک کې نو عیب نه ورستله دې کې دا شی کم دی او دې کې دا دی او دې کې دا دی خوراک ته چې به وکتل ان اشتهاه اکله خوراک ته شوق کې د خوراک نه او به خو و الا ترکه کنه به کې د پرې به خو نه خورم خدا نه چې دې کې دا دی او دې کې دا دی او دې کې دا دی او دې کې دا کم دی او دې کې دا څه دواړو جهاد سردار نه خپل نه وخا ټول دنیا کې خپل ټول دنیا کې پاک جبريل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله حبیبا ز په آفاق وګرځیدم په اطراف وګرځیدم زمکه اطراف می وکتل د اسمانونو آفاق می وکتل انبیاء می ولیدل یوسف علی السلام می ولیدو الله رسول ډیر خلق می ولیدو خو ما در اوسه پورې ستام رخصت سوق نو ولیدل نبی علیہ السلام ته فرمایي دومره خپل شخصیت او ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط شرب خوراک کی عیب نریستو چې دې کې دا شی کم دی او دې کې دا شی کم تاسو به اوریدلی د دارالعلوم دیوبند اولنې استاد چې مولا محمود او اولنې شاګرد چې محمود حسن دو محمودین جمع شو یو مولا محمود یو محمود حسن دغه محمود حسن نبی شیخ الهند رحمت الله علیه جوړ دا دو شاګرد یو استاد یو شاګرد کتابونه لیکلي دي د مولا محمود مبارک د دارالعلوم دیوبند اولنې استاد بارکی لیکلي چې دې کله وفات شو چا خوب کې ولیدو خوب کې تنه تپوس کې وی الله در سره سم معامله وکړه وی الله وبخلما خوب کې ورته وای پسې وبخلي ډېر په یو معمولی عمل الله وبخلما ډېر په معمولی عمل الله وبخلما وس عملو خو یو ورځ می د بیبی نه په خوراک کې مالګه کم راغلی و مالګه کم و ما چې خوراک اوس کو هغه کې مالګه کړی ماړه کې وی چې کې اوس مالګه کم ده بیا وی ای بدام د الله بنده دې سم چې په ما ير کېږي نشي د دین نه ير کېږي خطا کېږي نه هغه بیبي به معاف کړل او ذکر به اونکو په حق عمل الله وبخلا صبر معمولی عمل دې کور کې ډېر خصلوک کو بیبیانو سره زمون ډېر وخت تیری تو سره راغی د خپل بیبي نه شکایت کو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی چې د شکایت وکم مشر دې امیر دې حکمران چې وګي کې خود مدن اور سره د بیبي خبرې تیزی دي کور کې هغه ته بیبي لګیا د خبرې تیزی شروعته هغه کسر ته حضرت ما مسله راوړي او خو هغه کې تخبل مبتلا نه ماوي چې بس
نو عامه ولې ما دې شکایت د خبرې بیبي نه راوړې ستاسو خبرې دې دې ووري خبرې دې بیبي زوروري عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي تاسو چې صبر کوما د دې صحافونه دي په ما دا زما سره احسانات دي دا غي په وجه زړه صبر یو غټه خبره خدا دا چې دا خزا زمو د جهنم په منځ کې پرده ده پرده دې زمو جهنم نه بچي د حرام او ارتکاب زمانه ذکر نه کیږي چې زما کور کې حلال بیبي ده ذکر خو نبی علیہ السلام وی په واده سره نیم ایمان دی کامل او د نیم بارک د الله نه ویری یو خدا د چې دا زمو د جهنم ترمنځ پرده ده زید ډیرو حرام کارونه د دې دې په وجه منه شوی بل چې زکل د کور وزما مدا زما د مال حفاظت کوي بل ودا زما دودی دا مال کپڑی انسان بل دا زما د اولاد تربیت او خدمت کوي دې په وجه زد دې بي سره خصوصو مونږ په ما حقونه دي دا زما دې ما سره د احسانات دي دې په وجه زد دې سره د گزاره کوم زګه زد دې خیال ساتم او دې ته خبره نکوم گزاره ور سره کوم چې د دې په وجه ما ته ډیر حقونه دي دې بیبيانو په وجه مونږ ډیر ګناهونه نه بچ شکر دې الحمدلله ډیر ګناهونه نه بچ ډیر ګناه داسترګي چې زمون خکته دي د حلال نکاح برکات دي داسترګي چې مړی دي د حلال نکاح برکات دي شرمګاونه چې محفوظ دي د حلال نکاح برکات دي نو دا د خاون سره د بیبي ډیر احسانات او کو تاسو خیال کړی وي چې کلم واده وشي نو واده کې قرباني څوک ډیر ورکړي خاون ورکړي که خزه قرباني ډیر ورکړي ښا دی وی ما کاله کړی وی ما فرنیچر کړی زور ته ما غي پلار پرېخي وي هغه مور پرېخاو دي چې نکاح وشي نو بیبي چې هغه مور او پلار پری دي خپل کله پری دي خپل نسب پری دي اوستا کراش مور خپل پری دي کنه ورونه پری دي کنه ای بیبي نه تاسو کې کنه وایته د کم کلی داغه بستا د کلی نوم والی د خپل کلی نوم پری دي د خاون کله زما کلی د خاون پلار زما پلار د خاون مور ته مور وي د خاون نسب ته نسب وي یا خپل نسب نه زوتي چې کله واده شي یا د خاون نسب ته نسب وي بیا د خاون کلی تکلی وای مدا بیا د ډیر قربانی کوي نو ذکر رب العالمین فرمای وعاشروهن بالمعروف قران زما کتاب نه دی زتا ست سفارش کوم چې بیانو سره خپل ژوند تیروي بیانو سره روابط خصاته خوراکونو کې ورته عیبونه مرو باسي یو په دغه زنانه ډیر خپکی یو د بد ردی نه دا کنزل رب د خلق وزول بیانو په دې بیان معمولی خبر او د بیبي مور او پلار کنزل هغه پلار څه چل کړي هغه مور څه چل کړي احادیث مبارکو کې راځي لم یکون النبي صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا نبی علیہ السلام بد زبان نو فحش کلام بینکو ولا لعانا نبی لعنتون و خیری لگلی ولا سبابا نبی کنزل کول چرت بی کنزل نکول چرت بی کنزل نکول نن معمولی بی بین سالن کی مالگا اخوا دیخوا شتر دا کنزل دا ناروا مور او پلار ورلکول او کنزی نبی علیہ السلام ودا بلکه دا بی بی حق میں کن بی بی حق در معلوم نے چې پخپل سخوري هغه په خوري ښا دي کې د بیبيانو ذمہ دار راځي چې پخپل بار په هوټل کې ډوډۍ خوري او کور بیبي لدا ساګ او دالي ورته نیولي پخپل یو ټیم په یو هوټل کې ډوډۍ په بل هوټل کې ډوډۍ په دې به ذمہ دار راځي ښا چې پخپل سخوري هغه په بیبي خوري بل چې پخپل ساغون دي هغه په بیبي اون دي خپل قیمتي کپڑے استعمالین بیبي له قیمتي کپڑا راوړي بل مخ بین وخی مخ بیبی نوخی مخ بین وخی بل بیبی تببد ردی نه یادای مور او پلار کنزل باورته نه مور او پلار باورته نه یادای داغه د دومره خدمتونو کې استاد په خله کې سم خبره د بیبي باره کې نشته
یاد ساتا دواړو جهانو سردار فرمایي وی حدیث قدسی دی رب العالمین وای چې دا خزه زما د عقد دلاندې ستاسو تابعداري شي نن چې تعالی پیزار پالش کوي د بچو خدمت کوي تعالی کپڑے انزي ستاد مال حفاظت کوي دا ولې دا زکه چې د دې په منځ کې نکاح شوی دا او نکاح حکم د الله دی الله وی زما حکم د بیبیان تاسو ته دي سي ټیټی کړی ته زمانه سوک تپوس نشي کولای ته په دې نن نرکې خدا نرتوب نه دی تا نه سوک تپوس نشي کولای رب العالمین وای زما د عقد دلان د ستاسو د تابعداري شوی دا دی نکاح د تابعداري کړی دي او چا چې د دې سره زیاتې وکړو رب العالمین وای د خاون نه به د خزي حساب ز په خپل اخلاق دا حساب ز په خپل چې څوک تپوس نشته نو الله دې تپوس شتا دې بیبيانو تپوس الله کوي دې بیبيانو تپوس الله کوي سم خیال لې چې دې بیبي سره حسن سلوک وته دي څنګه حال مسواد کی تاریخ د دین سے اجتماع کې وریدل وی حقونه چې الله تعالی نو اول بد بیبي سره د خاون خسلوک سره اول بدات ما بیا یو کتاب کې د الامل شاید چې په حقوق العباد کې اول دا تعالی د بیبي او د خزي خاون سم خیال لې چې د بیبي سره زمون 20 سال تیر شوی او 30 سال الله پرشتو ته وایي چې وتله ولد دیر شتو کادو دا ژوند ډیر نیکان به کې خوې ډیر نیکان په بار ډیر خوې خدا خسړی توب نه دی کنه خسړی توب به د کور شروع کوي چې کور خنای کنه کور دې په دې خلاصه خبره نشته نه د بار خسړی توب دی الله ته نه دی قبول نبی له سلام صحابه ته وي پتا سو ټولو کې ورا کس هغه دی چې هغه د خپل بیبي سره خي او زه پتا سو ټولو کې ورای ما زکه چې زه د بیبيانو سره ډیر خیم نو خسړی توب بنیادی ده چې کور کې د بیبي سره ژوند تیری او اغستانه تنگا ده ستا د خلینا تنگا ده هر ټیم کنزل د دوړو جهانو سردار نه لعانو نه سبابو کنزل به نه کول مړه د خلینا کنزلونه منه کې سړیا دا د کنزلونه پاره دي نبی له سلام چې بچاته ډیر غصه شکنه چې ډیر وقار چې ډیر به وقارې دو د دوړو جهانو سردار به مالهو تریب جبینه وی دل سشوی دی خدای دی د تندې په خورو کې ککړ دل سشوی دی ګور هغه کس په خواته ناس او نبی له سلام بصیغه د غایب راوړل مالهو تریب جبینه چې به نه چې تعالی سشوی دی وی هغه سشوی دی خدای دی تندې په خورو کې ککړ دا به د ډیر کار کلمه چې وقاری بیا عام الفاظ سره په مخه کې طلاق بیا وی دا طلاق په غوسه کې وي دا دې په خوشاله کې څوک نو چې خو خوشاله یو بیبي بوله ډوډۍ راوړي خو غب په لګي دی ور لګري طلاق ورکړي دا دې په خوشاله کې څوک نو ورکړي خدا دې غوسه نو طلاق ورکړي طلاق رشاد او ټوکی رشاد دې کې غوسه نشتا دې کې نشه نشتا دې کې ټوک نشتا دې په غوسه شي جنگ به د بل چا سره کړي او طلاق به خزینه ورکړي جنگ به بار د بل چا سره کړي کنزل بکور خزې ته کوي دا خدای بنده نه دی به الله تپوس کوي ها موږ سره د بیبيانو حقونه تړلې دي چې د بیبيانو سره خروادي خصلوک امام الانبیاء د بیبيانو سره ډیر خصلوک کوي او نبی له سلام فرمایي الدنيا كلها متاع نبی له سلام بدا خیر او بل خدای دې د تندې په خورو کې ککړي نو دا خیرم او خپل طرف ته دعا چې خدای دې ورله د ډیر سجدو توفیق ورکړي چې په مخه خدای ته سجدي لګي چې تندې په خورو کې ککړ پروت یو طرف ته بخیره او خپل طرف ته بنده ته دعا به کوله د دوړو جهان سردار فرمایي الدنيا كلها متاع دنیا ټول سامان د ژوند د تیرولو سامان دی ها دنیا د ژوند د تیرولو سامان رب پوری مکله کوي ها د دنیا په کور پورې د مکله کوي دنیا کور ته کور موای کنه صحابي نبی له سلام د سید دوړو ګونه نیولې دغه شانه ما تر دې شما ته وای کن فی الدنيا کانک غریب ابن عمر په دنیا کې د زندگی تیرول کا مسافر چي او عابر السبيل یا د لارې تلون کې خدای ته ګورې مونږ ټول روان سفر را ته مخې ته پروت تګ را ته مخې ته پروت تیړه مکله کوي مسافر چې په لار رواني دی اوبس کی کنه سکی ډوډۍ خوري شپکې صادر
पसरे दा अर्स कवा खोड़ नकल की पलार के डबे उसे तो दे अल्तपाती की ननवी मखे तरह तो सफर प्रोते डोडे बखरू चे बसू कपड़े बअगुंदू गाड़े ब इस्तेमालो खोड़ बकलकू ना और बच रवान यू रवान मखे तरह तो सफर प्रोते सबा शिकन सहर्ष शुक्र दे हुई शपलाड़ नाडियरता मकल ने कहना दादी में पूरी वकान ज़िहाबुहु लहू दादा शबीत ननवी दादा दुत लिदी खुदे पी नपी दशपच लाड़ची दादा दादा जवन न 24 घंटे लाड़ी दादा दुत लिदी दादी शबी मुंग रवान करियो मुंग शुक्र दे शपलाड़ शपनद तले वकान ज़िहाबुहु लहू दादा दुत लिदी दादा दे शबी रवान करे यो दकाई दर लदर का आखिरत तैनूर बीज देख दादा शपूत लमगणाई दा खपल लगणाई खपल रवान यू रवान मुसाफिर मखे तरह तो सफर प्रोते सफर द आखिरत प्रोते मनाजिल प्राति हकीकी कोर जन्नत ते दुनिया नदा म बंगले जोड़वे इस दादी रूबी मंसूबी मकवे दा सड़े द आखिरत में गाफिल की दाडेर टाइल पकोरू में की मलगवे दाडेर मजबूत आबादी मकवे दारे सड़े र गाफिल की द आखिरत ना व जमाते तग दे तग आरिजी कोर जोड़ो मलजन पकी तेरो मजरवान टूल मुसाफिर